خو داسې خسران نیم لیدلي پوز بیا اسمان ته نیولی خبرې ورسره نه کېږي خبرې سلام واچې السلام علیکم وعلیکم السلام ته وایه که د نیکه دښمن یې راغلی خسر ته چې زوم ته لاس ورکوي دا لاس داسې نه ورکوي داسې لږ ټیکه کوي چې مچ وي که وای وای نو آیا لاس یې دې وخت نه شي کاش کاږي مخ ته دا سپېړې ونیسي چې تا لور را کړی او که ته زما نه غلام جوړی موټروانان هم لیدلي دي ډریوران موټر کې ناست یو دفعه ورشترینګ ووایي یوانې هسې مې ویرولې که چا یو مسلمان ورور ته اشاره په اوسپنې باندې وکړه لعنته الملائکه رسول الله مبارک فرمایي په ده باندې د الله فرښتې لعنت و اسلام چې د ګیرې د کلولو مخالف دی ځکه مخالف دی چې دې سره انسان بدرنګېږي په شریعت کې بیانېږي چې دا بریتان کلول یا کمول کم بهتر دي چې خلکو بریتان ساتلي خو چې د میانو کونډې ته جوړې کړي د چا په خولې کې وردن نه شوي او د چا دومره اوږدی چې مړی سره لاس کې داسې بریتان کش کړي او داسې کش کړي وجه دا د برید پې ګران نه شرمېږي الحمدلله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زماد إسلام قابل قدر واجب الاحترام مشران و کشران اللہ جل جلالہ مسر زما د کامل ایمان برخ نصیب کا او الہ العالمین جل جلالہ مسر زما پسادر شو گناہونو د عفی قلم راکاگا عزتمندو پدی جمعۃ المبارک باندې زمون بیان د مسلمان په اذیت او تکلیف باندې ده یو مسلمان ته تکلیف ورکول اذیت ورکول د شریعت د مخې نه ناروا دي دغه اذیت او تکلیف د یو مسلمان کدا په هر نوع باندې وي په هر ترتیب باندې وي اسلام د دې خبرې
شدید ترین مخالف دی چې بل مسلمان ته تکلیف ورکړی شي، بلکې دې نه منع یې کړی د ځای په ځای باندې. انسان خو ډېر لوی مقام لري، بلکې اسلام د زناورو چې زناورو ته به هم تکلیف نه ورکوي، اذیت به نه ورکوي. د هغې په اړه ډېر احادیثو کې تذکرې راغلي دي. یو واقعه چې مفسرین محدثین نقل کوي د تاریخ په رڼا کې، مورخین نقل کوي. عام محدثین نه، مورخین محدثین چې کوم دي، کله چې فتح مکې د پاره رسول الله مبارک روانو، نو سریه د صحابو روانه وه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وړاندې، او رسول الله مبارک هم روانو. دلته په دې لاره کې یوه سپۍ ده، دا خپلو بچو ته شودې ورکوي، لنګه ده، شودې ورکوي خپلو بچو ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولید آواز یې وکړ ملګرو ته، صحابه کرامو ته، لاره بدله کړئ. یا رسول الله ولی؟ خوف د دشمن دی، د دشمن د حملې ویره ده. نبی علیہ السلام فرمایي نه. وی ولی؟ وی سپی خپلو بچو ته شودې ورکوي، هغې ته مزاحمت مه کوئ. دا د اسلام اصل دی د اصولونه، چې زناور ته هم تکلیف نه ورکوي. امام ابو داود رحمه الله رسول الله مبارک ته نقل کوي چې تاسو دا زناور دا د مخکې پښې نه وتړئ. ولې؟ محدثین تشریح کوي وجه دا د کتې د ستوني نه وتړې، دا خو حیوان دی، تاویږي تاویږي تاویږي، شاید د هغې تاویدو د وجې نه د ده ساه بنده شي او دا مردار شي. اسلام وایي د مخکې پښې نه وتړئ، ځکه که دی ډېر زور وکړي خو پښه به یې ماته شي، د مرګ باعث خو یې نه ګرځي که نه. دې ته زمونږ په شریعت کې نهي تکریمي وایي، د حیواناتو عزت هم پکې شته. پاتې را انسانان شو. انسان خو ډېر لوی مقام لري، ولقد کرمنا بني آدم. الله تعالی فرمایي ما د آدم علیه السلام اولاد ته عزت ورکړی. د عزت نه څه معنا؟ تفسیری مدارک وایي په لاس باندې خوراک کول، په عقل باندې تلل، په سترګو باندې تمیز کول، دا پنځه د عقل دپاره چې د انسان قوتونه استعمالیږي، داسې قوتونه زناور نه لري. خو زناور سترګې لري، خو په هغې سترګو باندې دا خړ او زیړ او شین دا نشي لیدلی، صرف او صرف تور او سپین ویني. د انسان په سترګو کې الله دا کمال ایښی دی چې دا هر څیز دته الله تعالی ښیي. دې ته نهي تکریمي وایي. اوس انسان چې ډېر لوی حیثیت لري، بني آدم، د آدم علیه السلام اولاد، دا خو ده ته به ولې تکلیف ورکوي؟ دا به ولې بې ځایه خفه کوي؟ که ته د یو مسلمان خفګانم اراده کوي چې خفګان ورته ورکړي، نو په شریعت به یې ورکوي. دنیایي اغراضو په نیت باندې نه.
انسان خو ډېر لوی شی دی. نو د انسان عزت پکار دی، احترام پکار دی، بیا خصوصا چې مسلمان شي. د شریعت په اصطلاح کې د مړو دپاره یو شی استعمالیږي او د ژوندو دپاره مسله ورته وایي. مسله دې ته وایي یو انسان بدرنګول. دا ګوره د کافر هم ناروا دي. یو سړی دشمن دی، کافر میدان جنگ کې وویشته، بس دومره تا ته اجازت شته. باقي دا خبره چې ته د هغې شکل بدل کړي، د هغې په وجود باندې مسخره وکړي، شریعت کې دا ناروا ده. دې ته مسله وایي. د ژوندي انسان مسلم ناروا ده. انسان چې الله څنګه پیدا کړی دی، که ګیره ده، که برید دي، که د مثال په توګه باندې جامه ده، دا د انسان عزت دی. اسلام چې د ګیرې د کلولو مخالف دی، ځکه مخالف دی چې دې سره انسان بدرنګېږي. یو مسله په شریعت کې بیانېږي چې دا بریتان کلول یا کمول کم بهتر دي. کمول یا کلول. دو احادیث مبارکو کې مسله بیانېږي. یو کې کلول معنا ده، دویم کې لنډول معنا ده. نو زمونږ احناف وایي چې 50 کلنۍ پورې بریتان مکلوا. په دې حدیث په دې عمل راشي. 50 نه بعد بیا کل کا، نو په دې بل باندې به عمل راشي. نو په دواړو حدیثو دې عمل وکړه. او که یو سړی تر اخر وخته پورې بریتان ساتي مشکل نه لري، خو د صفایي خیال به ساتي. ګوره اځ خلکو بریتان ساتلی، خو اسی د میانو کونډې ته جوړې کړي، د چا په خولې کې وردن نشوي، او د چا دومره اوږدی چې مړی سره لاس کې داسې بریتان کش کړي او داسې کش کړي. وجه دا د برید پې ګران نه شرمېږي. نو په دوانو حدیثه به د عمل راشي. وایي ولې؟ وایي الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې تاسو دشمن دپاره اسلحه تیاره کوئ. د اسلحې مقصد دا دی ترهبون به عدو الله وعدوکم، چې په دې سره د الله او د الله د رسول دشمن او خپل دشمن وډار کوي. وایي 50 کلنۍ پورې سړی په جهاد کې شریکېدی شي. نو دا یو رعب دی، د ځوانۍ یوه نښه ده. او 50 نه بعد بیا که څوک کلی اجازه ده ورته، که پرېږدي اجازه ده ورته، مشکل نه لري. نو شریعت وایي چې ناروا ده دا چې یو انسان ته مسله وشي. مسله مطلب بدرنګي کې. د بعضو خلکو چې ګیرې کې نقشې اچولي، دا ګوره مسله ده، ناروا ده. شریعت د دې نه منع کوي. داسې مه کوئ خپل بچي ورېرونه ورته ووایي د الله په خاطر داسې کار مه کوه. ته زما بچی، په تا خفه کېږم. ته زما ورور یې، په تا خفه کېږم. ته زما تره یې، په تا خفه کېږم. ته زما رشته دار یې، په تا خفه کېږم. اقلا ټول لرې کا مسلمانې، خفه کېږم در باندې. خفه کېږم در باندې، داسې مه کوه. نو مسلمان ته اذیت ورکول، تکلیف ورکول شریعت منع کړی. ځکه قرآن کریم کې راځي، الله جل جلاله فرمایي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. په خپل لاسونو باندې ځانونه هلاکت ته مه غورځوئ. څه معنا؟ هر هغه کار چې تا هلاکوي مسلمان وروره، دا کار مه کوه. ته چې مسلمان ته تکلیف ورکوې، د دې سزا به درته الله درکوي په ورځ د قیامت کې. نو په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته مه غورځوه. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي، روایت د
صحیح مسلم نے نبی علیہ السلام فرمائی من اشار الى اخیه بحدیدت چاچی یو مسلمان ورور ته په یو وسپنې اشاره وکړه اس یو وسپنه ورسره د خراش لاس ورته ودی او یو وسپنه ورسره داسې وی ډار کی کنه یا د وسپنې نه مراد چاقو اخله ځکه هغه د وسپنې نه جوړیږي یا دینه توره واخله دام د وسپنې نه جوړیږي یا میخ واخله مطلق چې یو سیز د اوسپنې نه جوړي دا د انسان د تکلیف د پاره ډیر آسان استعمالیږي رسول الله مبارک فرمایي من اشار الى اخیه بحدیدت چا چې یو مسلمان ورور ته په اوسپنې باندې اشاره وکړه ګوره حدیث کې اشاره راغله نبی علیہ السلام فرمایي فإن الملائکة تلعنه د دې په عمل باندې فرشتي په لعنت وي چې تاولي یو مسلمان ته په اوس په اشاره وکړه و دې ډار ک نو نبی علیہ السلام فرمای فرشتي په لعنت وي ولی حتى وان كان اخاه لابيه وامه حتی کده دا اشاره خپل هغه ورور ته وکړه چې د مور طرف نه ورور دی یا هغه ورور ته اشاره وکړه چې هغه د پلار طرف نه ورور دی طبعا کم اعیانی ورونه چې دي کنه د پلار مور چې یو دي د دې ترمنځ ګیله نه راځي خو کم ورور د مور نه جدا او یا د پلار نه جدا او هغه د بل ورور نه ګیله کوي مونږ تاسو ته میرانه ورور وایو اگر چې تاسو کور شریک دی خو سره د دې شرکت یاد لاره ګورا سره د دې شرکت خپل اغي ورور ته چې اغا احیانی دی او کا مثال علاتی دی او کا اخیافی دی د مور د طرف نه دی او کا د پلار د طرف نه دی ویری به نه ګورا ځکه هغه سرګله من کیږي تب هغه ته اشاره په وسپنې باندې نه کوي نو چې دې ته ناروا شو نو بل مسلمان تم ناروا دی کنه نن مونږ تاسو څومره د افسوس خبره ده یو دوه خبرې نه شوي دی او مسلمان او د بل مسلمان ورور ترمنځ کور د منډه کوچا کله شي کوب راز غراولې چاته فانچر راز غراولې اور بس رامنډه کې د بل مسلمان د بی عزتۍ د پاره د بل مسلمان د اهانت د پاره کنزلم ورته کوي بدردم ورته وایي دا خو د مسلمان شان نه ده د مسلمان شان دا نه ده مسلمان د بل مسلمان نه ویری او کوي ویراو په دمای د الله فرشتي لعنت وي یا بل حدیث مبارک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دا روایت سنن ترمذی ہے نبی علیہ السلام فرمائی من اشار على اخیه بحدیدت لعنته الملائکہ چا چې خپل ورور ته په وسپنې باندې اشاره وکړه ورور معنا څه شی ده ټول مسلمانان خپل کې ورونه دي انما المؤمنون اخوه قران کریم کې راځي مؤمنان سره ورونه دي کچا یو مسلمان ورور ته اشاره په وسپنې باندې وکړه لعنته الملائکه رسول الله مبارک فرمایي په دې باندې د الله فرښتې لعنت وایي دا الله فرښتې په د باندې لعنت وای یا مراد دغه وسپنې نه مونږ تاسو اسلحه واخلو ځکه اسلحه هم د وسپنې نه جوړیږي د وسپنې ګډون پکې ده نو کچا په دې باندې اشاره وکړه په دې کې ګوره غله د اول سر کې شمار دي غله چې لاره کې غلا کوي کنه چاقو وباسي تفانچر وباسي یاد لره مسلمان ورور تبلا دا عمل کې کنه بکې دا الله په دربار کې دا الله فرښتې در باندې لعنت وای
لعنته الملائکه د الله فرشتي په د باندې لعنت وای. بل طرف ترش ودون والا دا کم خلک چې ودونه کوي دې پټاخې ته فکر وي. دا نن سبا وخت کې چې کم پټاخې استعمالېږي یقین وکړئ د کلشنکوف نه د تمانچې نه ډز قوي دی. خپکور کې یو انسان مریض دی پروت دی دروز دی شروع دی مسلمان ته تکلیف ورک شاید په دې ټوله ورځ کې همدغه وخت کې دته خوب ورغلی خوب دې پې خراب که خوب نه وي ورغلی ویره خو دې ورکړه که نه او خو دې ویره که نه ولې مونږ تاسو خپل بچي نه کار ترولو ولې مونږ تاسو خپل بچو ته دا نصیحت نه کو چې یا بچي ولې بل مسلمان درنه په تکلیف کې پاتې شي ولې بل مسلمان درنه اذیت شي. رسول الله مبارک خو د زناورو اذیت منع کړی په اسلام کې. ته خو مسلمان یې د مسلمان په کور کې پیدا یې د مسلمان پلار د شانه د مسلمان مور رحم ته تلی د مسلمان مور په غېږ کې د تربیت پیدا کړی دی و بچیه بیا ولې دومره موزرې دا نصیحت په تام دی په مام دی. یوازې مولوي صاحب په څوک چې تا ته په مسجد کې نصیحت کوي هغه هم یا په چا ښه لګېدلی یا چا باندې بد لګېدلی. بچې خو زمونږ او ستاسو دي که نه اولا حق زمونږ او ستاسو دی چې خپل بچي راټینګو. موټروانان هم لیدلي دي ډریوران موټر کې ناست یو د فورشټرینګ ووایي یوانې هسې مې ویرولې ته به داسې د تورې کار یې وکړه که نه هسې مې ویرولې اسلام کې خو دغه ویرول منع دي که نه. علامه ابن نجیم رحمه الله بحر الرائق په شرحه کې په کنز الدقایق شرحه کې بحر الرائق کې وایي که یو سړی راغی او په چا باندې په تیزۍ باندې زیری وکړو دی مړ شه ایا دا سړی قاتل شمارلی کېږي که نه؟ بلکل قاتل شمارلی کېږي. ولې په سړیتوب نه راځي یوه ورځ زمونږ او ستاسو د دروغو دپاره ټاکلی شوې ده هغې کې ټول خلک یو بل ته دروغ وایي په ټلیفون باندې وایي میسجونه هم کوي وروره صاحبه خوشحاله هم دي چې ما نن قوي دروغ وویلې نو د دروغ ورځې ټاکلې. اسلام هر وخت کې دروغ منع کړي په دغه ورځ چې د څومره دروغونه وویل مسلمانه د دې پوښتنه به درنه الله تعالی کوي ولې دروغ وایې رښتیا و څه نقصان درکړه چې دروغو ته دې لاس واچو. بیا خلک وایي هلکه دا بعضې خبرې وایي خیر دی کې دونه بحث نه وي پکار هلکه نو ځان دې تباه و برباد کړو ټوله ورځ دې په دروغو باندې تېره کړه د دې پوښتنه به الله تعالی نه کوي. یعلمون ما تفعلون الله فرمایي فرښتې مې درکړي په هغه کار پوهېږي چې تاسو یې کوئ دا خو لیکي درپسې کړه د دې جواب به ورکوي جواب. بل حدیث مبارک کې راځي دا روایت د سنن ابي داود دی یو سړی به دا وایي چې مولوي صاحب د موټر سره د څه کار دی موټر سایکل سره د څه کار دی یا وغیره وغیره. رسول الله مبارک والته یوازې اوسپنه یاده کړې ده. رسول الله مبارک فرمایي قربان د رسول الله مبارک د علم نه الله ورته څه قوي علم ورکړی. رسول الله مبارک فرمایي لا يحل لمسلم ان يروع مسلما نه ده حلال مسلمان ته چې بل مسلمان وډار کی نه ده حلال یو مسلمان لره چې بل مسلمان وډار کی کدا په وینا وي کدا قولا وي کدا عملا وي بل مسلمان باندې ویره کدا پر اختیار باندې ویره کدا په دروغ باندې ویره د مسلمان ویره په هر وخت کې منع ده.
په هر وخت کې ما ته یو سړی راغلی یو هلک راغی وایي پلار مې هېڅ په خبره باندې زمونږ پوهېږي نه څه خبرې ورته کو دی جاړي وایي که ته ورته نصیحت وکړې لاړلو کور کې کېناستو کوټه کې ولې حاجي صاحب جاړې ولې څه چل دی بس وایي ما ته خو معلومات نه و بله ورځ نه مې یوه خبره اورېدلې ده اوس جړا مې نه ودرېږي مالې ولې وایي زما مورکۍ ناسته وه مورکۍ مې او وایي د هغې نظر کار نه کو وایي زه هغه وخت کې داسې 3 ماشومان الله را کړي وایي زمونږ یوه خور وه هغه وایي داسې لیونتوره غوندې و مغزو کې فرق و وایي زه راغلم ما ورته ویل چې مولې ما به 3 خبرې په زوره وکړلې ما ته یې چې زویه ولې څه چل دی ما ورته چې پلانکۍ خو ځان د چت نه راوغورځو او لاس او پښې بس یو لاس یې ماتې او دواړه پښې مې ماتې دي ویل چې وایي لور مې کوټې د چت نه پرېوتله وایي بېهوشه شه شفخانې ته مې وړله روح یې ورکړه وایي ما ته دا معلومات نه خو ما ویل یوه خبره وه اوس مې وایي په دې باندې سر خلاص شوی او مولوي صاحب په دې ما ته مسله وکړه چې قاتل حسابېږي اوس څه وکړم علماء شورا ګروپ کې مخه کړی تاسو ته لیکونه څه وکړو وایي زه خو اوس په دې کې قاتل حسابېږم څه وکړم وایي زه د خپل مور قاتل یم یعنې ګیره سپینه شوه په دین خبر نه دی ولې که دا پوښتنه یې کړې وه او یو عالم سره ناست وې یو دینداره سړي سره ناست وې د یوې مسلې پوښتنه یې کړې وه په دې ټول ژوند کې ولې به دې قصې سره مخامخ کېده په دې ټول مسجد کې داسې سړی به پیدا نه کې الا ماشاء الله د سړی به پیدا نه کې چې هغه چې زه ساده یم یا په دین نه پوهېږم هر چا نه پوښتنه وکړه دی به وایي چې زه هوښیار یم موچي به یې موچي سیاست به ډزئ والکه موچي صاحب دا سپلۍ جوړې که دغه ډېره ده خلکو سپلۍ بوټان خراب نه کې سیاست سره ستا څه او که نه هسې یو پوښتنه کوم یو عالم ټارګېټ کوي یو عالم ټارګېټ کوي وی دا مثال یو ویډیو ده د یو عالم یوه خبره ده یو مسله بیان کړې ده او هغه دې خلکو ته ولګه ورته چې دا مسله څنګه ده هر سړی به دا وایي دی داسې نه ویلې ښه وه دی چې داسې ویلی وی ښه وه دی صحیح خبره کړې دی غلطه کړې معنا دا چې صحیح کړې خو ته پوهېږي معنا دا چې غلطه کړې ده خو دی نه پوهېږي معنا چې داسې کړې وه د حکمت نه ته ډکې معنا چې داسې نه وه په کار دا سړی د حکمت نه خالي دی ټول ځان ته راغی هر سړی هغه ملنګ جان استاد وایي که نه چې ټاکۍ وایي چې خروار مزه من د خردانو په قطار ورسېد سور لنډی نیغ نومي نامدارې مزه او د زمریانو برخه خوار ورسېد خر ځان ته وایي چې هوښیارې مزه خر ځان ته وایي چې هوښیارې مزه د افلاطون موږ ته روزګار ورسېد افسوس افسوس خون مې جګر عالمه تنګ شوم د دغسې ژوندون د لاسه هر سړی بسمن دی وروره عزتمند ده هر سړی باید د دین مقابله کې ځان کم عقل وګڼي چې دین پوهېږي زه نه پوهېږم مسله راغله مخې ته اوسه په دې زه نه پوهېږم شریعت څه وایي زه به په هغې روان رسول الله مبارک دلته فرمایي نه دی مسلمان لره جایز چې بل مسلمان وویروي صحیح ده بل حدیث مبارک کې څه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امت ښه راویښوي او دا ورته وایي چې تاسو بل چا ته تکلیف ورنه کوي ای ته به وایې زه ډېر ښه سړی یم ما چا ته څه نه دي ویلي دا ته چې کله د چا سره وران شې په دې ټلیفون یې ورته وایې
چې پوستکی به دې وباسم تا زما نوم اورېدلی خو زما کمال دې نه دی کتلی زه به ستا خوښ شم هلکه دا ویرول دي که نه دي ټولو کړي ځکه چکناسي یي ټولو کې دا عادت موجود دی دا ویرول دي که نه دي ګوره جواب نه ورکوي غل ځان ته غل ویله که نه وایي خدای شته هر یو کې دا شته ټلیفون به واخلو صاحب د یو سړي سره وران شم د هغې د نسب پورې کنځلو کې یادوم او پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفا ویلې لا يحل لمسلم ان يروع مسلما نه دی حلال مسلمان ته چې بل مسلمان وویری بلکې اسلام مسلمان ته د تقوی خبره کوي مریض ته لاړې تقویه ورته ورکا ورته ښه کېږي الله به دې ښه کړي انشاءالله پرون نه ښې الله شفا ورکوونکی دی مریض ته لاړې لا باس طهورا انشاءالله پروا نشته الله دې ګناهونه معاف کوي ګوره یشفک الله الله دې شفا درکړي دا ټول زموږ په حدیث کې ذکر دي یو سړی ځانقدن په حالت کې دی اسلام دا نه وایي چې ځانقدن کې ورته چې غلی شه نیغلی غواړي دي کلک شه که نه نه اسلام وایي دا به موږ ته نه وایي چې کلمه ووایه بلکې تلقین به ورکړې ځان سره به وایي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله چې هغه ته فکر راشه لکه زما اخرنی وخت دی دنیا نه ځم چې دی هم کلمه ووایي تقویه د کلمې د یادولو ورکه امر مه کوه ورته تعزیت په اسلام کې مونږ تاسو لرو که نه لرو مړی وشي 3 ورځو پورې تعزیت ته ورځو که نه ورځو دا تعزیت تقویت ته دی مسلمان کوي چې زه در سره په دې غم کې ولاړ یم واده اسلام وی وکړه صحیح ده خو اسلام دا نه وایي چې دومره ډېر پیسې مصرف کا دومره پکې چې کوم دی وروره مهر پکې ډېر واچوه دومره پکې چې کوم دی وروره وریجې پخې کړه دومره پکې غوښې پخې کړه ولې که ته وایې چې دومره وکړه دا د انسان ضعف ته اشاره ده که ته چېرته وایې چې خپله خوښه دې چې څومره کوې وکړه دا تقویت ته اشاره ده تا ته اسلام وایي خپله خوښه دې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیسې ورسره وي درنه ولیمه هم کړې ده کله چې پیسې ورسره نه وي صحابه کرامو ته یې یوازې قجوري هم ورکړې ده ولیمه وه دا تقویت دی که نه دی دې ته تقویت وایي که مسلمان به ویری نه مسلمان ته تقویت ورکا ویرول د مسلمان په هر وخت کې ناروا دي حتی دا ویره په اسلام کې ولې منع شوې په دې حکمت باندې پوهېږئ یو خو امر دی موږ پکې څه نه وایو پیغمبر علیه السلام چې څه ویلي دي حقیقت یې ویلي وجه څه ده چې دا ویره مسلمان ته ناروا ده چې بل مسلمان باندې ویروي د انسان په وجود کې دو قسم روح اوسیږي څو قسم روح اوسیږي لکه دو قسم روح اوسیږي ښه یو روح ته روح روان وای بل ته روح دوان وای په دې کې تفصیل ابن قیم رحمه الله کړی دی او د دغه خبرې حکمت التشریع وفلسفته چې کوم د اسلام په احکاماتو کتاب لیکلی شوی چې په دې کې حکمت څه دی هغه هم ذکر کړی انسان چې کله ویده شي دا روح په بدن کې روح روان او روح دوان روح روان په وجود کې پاتې شي خو روح دوان د وجود نه وځي ځکه اسلام چې په خیال ویده شي ځکه چې دا کله انسان ویده شي په دې خي سپېږمه باندې دغه روح دوان وځي سړی ژوندی وي د تکلم او د خبرو دا قوت ختم شي بصارت د سترګو ختم شي سماعت د غوږونو لاړ شي قوت د لاس خپې خوځولو لاړ شي روح دوان ته وځي نو که ته په ښي اړخ باندې ویدی دا په دې ښي سپېږمه راوځي دلته یوه فرشته ولاړی دی ځان سره واخلي ښه خوبونه پې ګوري نو تعبیرات هم ښیي کله چې په دې چپ طرف ویدی په دې سپېږمه باندې روح دوان وځي دلته شیطان ولاړي نو چې شیطان ته په ګوتو باندې روح ورشي نو په کوم ځای ګرځئ هغې تاسو هم پوهېږو موږ هم پوهېږو اوس
انسان چې را پاسه شریعت وای نوم به ورته واخلي فلانا 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 کونه شو غټه کوته به وخوځه غټه کوته به وخوځه ته چې کله دا غټه کوته وخوځه دغه روح چې بیرته د دې وجود ته راځي روح دوان اکثره حصہ د په دې شاته دا سب طرف ته علماوي دي چې ځای نسی دغه روح د دراشي په قلار دي چې تورسيږي د چې आवाज ورکی را پاسيږي نو د بدن سالم او روح وي کله چې سړی ویدی او ترا چې وی وره आवाज کې پسا بین مازه پسا لغته ورکه غرب یو د فسړی پاسيږي اکم روح چې د دې بدن نه وتله اخو وجود ته راغی خو چې کم زیاده د پاره الله مقرر کړو الته نه دی رسیدلی دنه بعد انسان په دوه قسمه بیماری باندې اخته کیږي څو قسمه بیماری باندې دو قسمه بیماری باندې ابن قیم رحمه الله موي او نور علما موي دو قسمه دا مجربین علما وي ګوردا د شریعت مسله نه لا دا تجربه د علما ولکه څنګه چې ډاکټران په یو څه کې تجربه وکي دغه څه دي حکیمانو په دې کې تجربه کړي چې غدي وهله ماشوم پاسې ده په دو قسمه امراض باندې اوړي یو هغه مرض دا بزړه کیږي هغه لاره هغه مزل چې بل ماشوم پیزي د پینشتله د ډاریږي د شپې پاسه ورته پاسه بچي بیرون دروازې ته وځه د جاری نظم دویم قسم چې دا عادت بار بار صورت ونیو د انسان ته د مرګي مرض پیدا کیږي د دې دارګونه متضرر کیږي اسلام وی چاته به ضرر نه ورکه د نبی صلی الله علیه وسلم زوم حضرت علی صاحب مبارک هغه د خپلې بیبي سره خفه شو بخاری شریف روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی کور ته فاطمه بیبي ته وایي اے ابن عمي د تر زوی مې چیرته لاړه څومره لوی حکمت ده د پیغمبر په خبره کې صلی الله علیه وسلم کدا ویلې چې زوم مې چې نو لور دغه وخت کې بیا لګ مغرور کیږي چې دا خو زما په سترګو پیژني ورته وی اے ابن عمي د تر زوی مې چیرته لاړه او ورته وی قربان په یو څو خبرو سره وران شو د کور وته رسول الله مبارک ورته نه وی چې ته خو د پیغمبر لوري په آرام کینا هیڅ مشکل نشته ورته وی فاطمه تا د خپل خاوند سره بحث وکړه روان شه مسجد ته چراغه مسجد کې حضرت علی کرم الله وجهه پروت دی په خاور کې ډېر وهله دا کم اس کم سره چې خفای خپل وجود ته چې آرام ورکینو بس مسجد کې پروت دی رسول الله مبارک راغی وی کته علی سے پروت دی رسول الله مبارک ورته سوی قم یا ابا التراب اے د خاور پلاره پاسه څومره د مين الفاظ ورته وای اے د خاور پلاره پاسه او حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک په خپل لاسونو مبارک ته نه خاور سنډي او بیا د لاس ونیو فاطمه ته راوسته فاطمه ته وای چې بیا مې د ترزوی خفانه کې د حدیث ته څو مسلې ثابتېږي یو دا چې زوم د اولاد غونډه حیثیت لري دا ونه چې لور د ورته ورکړو خي وش پیړه چې دومره پیسې تی واغله چې د فرسي بچی ته جوړ کې بل شی نه یو زمونږه په دې افغانانو کې دا غلط ترین رواج دی لکه وینه په بدن کې وي الګ ځوان شوی خو چې خزه دې ورته وکړه ټوله وینه ترې خسر وسکي بس دغه وخت کې منګه یو قسم زناور دا واره چې لامبل دم د پخې پس باندې خطر جوړه به ورته ویلا جوړه ټوله وینه به کس کاغله دغه وخت کې الا ماشاءالله بازي خسران نه یادوما مگر اکثر خسران د جوړه په حیثیتي بس د زوم وینس کی وینا چې وینا مرته په ګوتو ورشي دام کما ده وایم دا غوخه خدای جایز کړی نه کنه قسم په خدای چې د وجود دا غوخه متصره کول دومره حدا کوئی دشمنی الکه لور دی ورکړه خو پوه شو کنه چې اوس ته اولاد شه که پیسې ور سره نو پملا باندې ورته لاس کش کاږه الله دې مشران غریق الرحمت کی مشران وي خکوا سین ته اچ وسینم نوړي سیده کنه زما خسرو الله دې غریق الرحمت کی اوس وفات ته تاسو یقین د الله په ذاتو کوي ما په یو مجلس کې ناخوانی وکړه طالبې دور
نو التا هغه خلکو انعام راکړ خو سر مې راغی چې په شای وډبولم ما ته وی بچیه پیسې دې بې ځایه مصرف نه کړي په همدغې پیسې دې واده کېږي راشه او خپل امانت کور ته ویس نن مې ورته زړه دعا کوي ولې اسب نورې زما وه ما به ودوله که په کمو پیسو وه که په ډېرو وه خو د غیرتي سړي د غیرت خبره دې د یاده نه وځي ګوره خو داسې خسران نیم لیدلي پوز بیا اسمان ته نیولی خبرې ورسره نه کېږي خبرې سلام واچې السلام علیکم وعلیکم سلام ته وایه که د نیکه دښمن یې راغلی خو سر ته چې زوم ته لاس ورکوي دا لاس داسې نه ورکوي داسې لږ ځنډیکه کوي چې مچ وي که وای نو آیا لاس یې دې وکړي چې کاش کاږي مخ ته راسه پیړي ونیسي چې تا لور راکړی او که ته زما نه غلام جوړی ته زما سره دوستي کوې که ته زما سره دشمني کوې دومره 1.5 متر لور به یې ورکړي 2.5 متره لیس به ورته ورکړي دومره مې مېلمانه راځي او دومره مې دا راځي 1.5 سل نفره دی او هوټل کې به ډوډۍ ورکړي او ته پاسه کم خسر یاد لرئ د شریعت مسله دا ده کم خسر درنه پیسې ډېرې اخیستې وې بې ځایه لاس یې عریضه پې وکړئ عریضه د شریعت نه مسله ته زه ثابتوم چې پیسې درنه ډېرې اخیستي او مهر کې نه یې اچولي مهر کې ولور ورته وایي که څه ورته وایي ما ته راوړي لیکلی زه درته دلته لیکل در کوم محکمې ته ویسه چې دا خو مې درته بندي نه کړه نوم مې بدل کړه اسانه چل دی مړه چا مقتدیان یې چې خوار یې پوه شوې خو که لږ زره غیرت هم وکړه اسلام داسې دین دی چې هغه موږ ته د محبت خبرې کوي د نفرت نه کوي بهر تقدیر عزتمندو یو مسلمان تم پکار نه چې بل مسلمان وډار کی ویره په هیڅ ترتیب د مسلمان نه ده پکار جائز نه ده الله دې موږ تاسو په دین د شریعت باندې پابند کی یو سړي پوښتنه کړې ده چې مفتی صاحب ما د یو مولانا صاحب نه واورېدل چې د الله پاک په نومونو کې خدای نه دی راغلی نو خدای ویل ګناه ده که نه یاد لرئ د قرآن کریم په دې خوا اولنۍ صفحاتو کې مخکې به راتله اوس نه راځي تاج کمپنۍ کې او په نورو کې راځي د الله نومونه لیکلي هو الله الذي لا اله الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن دا ټول الى اخره یا کې ذل جلال والاکرام ورته لیکلي په یو حدیث مبارک کې راځي د الله تعالی 2000 نومونه دي څومره دي قرآن کریم کې موي ولله الاسماء الحسنى الله د پاره ښایسته نومونه ډیر دي فادعوه بها الله پې راوبلئ د الله جل جلاله د پاره چې کوم نوم په عربی کې استعمال دی هغه کې د خدای ټکی نشته ځکه دا د خدای لفظ د عربی دی نه نو چې د عربی نه دی نو ته به د خلکو اذهانو ته د خلکو د ژبو هغه احوالو ته ګوري چې دوی خپله ژبه کې څه وایي مثال درته وایم قرآن کریم کې د الله د پاره په عبرانی ژبه کې د ایل نوم اغستل شوی د څه شی نوم دی قرآن کریم کې راځي یا بني اسرائیل اسراء عبد ایل الله دا د یعقوب علیه السلام نوم و عبدالله نو عبد اسراء ایل الله نو اوس که ته وایې چې یو سړی درته دا وایي چې دا خدای د الله نوم نه دی جګړه ورسره مه کوئ یا بني اسرائیل ترجمه وکړه دی به ای اولاد د یعقوب علیه السلام ورته دې کې یعقوب کم دی دی به درته وایي چې دا ابراهیمي ژبه ده په هغې کې اسراء عبد ته وایي ایل الله ته وایي نو ورته وایي د الله دپاره د الله نه غیر بل نوم ایل په عربۍ کې استعمال نه بلکې په عبراني کې نقل شه که نقل نه شه جواب رانغی نقل شه که نقل نه شه نقل شه
د وړوکي مفسر نه واخله تر لویه پورې چې څومره مفسرین ګورئ دلته ټول دا وایي اسرائیل ای یعقوب علیه السلام. نو په انګلیش کې مونږ تاسو ورته ګاډ وایو. انګلیش ژبه کې الله ته د ګاډ لفظ استعمالیږي. ته چې هغې ته کله دعوت د اسلام ورکې ته به ورته چې الله داسې هغه الله پیژني نه، هغه ته خو اول ته الله معرفي کړه چې الله مونږ څه ته وایو، د هغه نه بعد بیا ورته ووایه. دقسې دا د خدای لفظ چې دی دا د پښتون په ژبه کې مشهور شوی، اصل کې دا د فارسي ټکی دی او علماو لیکلي دي. صاحب د هدایت النحو هم دلته یو بحث کړی، نحوي بحث په دلته کړی، ورته وایي خدا دا څه شی دی؟ دا د الله الصمد ترجمه ده. لم یلد ولم یولد، الله نه د چا نه پیدا دی او نه ترې څوک پیدا دي. دا د الله په تعریف کې مونږ تاسو وایو که نه وایو؟ لکه الله نه د چا نه پیدا دی، نه څوک د الله نه پیدا دي. د دقې ټکي ترجمه فارسي کې دا اصل کې دی خود آئی، پخپله راغلی دی، نه د چا نه پیدا دی نه د څوک پیدا دي، نه فرع ورته شته او نه اصل ورته شته، نه مور او پلار شته نه بچي شته. نو دا خدای چې مونږ تاسو ورته وایو دا خود آئی دی، نو اصل کې بیا د اسانتا دپاره خدای ته جوړ شوی دی. نو مونږ وایو د الله په نومونو کې چې په حدیث کې راځي چې 2000 نومونه دي، ورته وایي چې یو څو دانې خو راته ووایه. دا کوم سړي دی چې دا حدیث مبارک تا ته یاد یو څو نومونه خو یاد کړه. خدای شته که دی ډېر ذهین وي هغه به یاد کړي چې کوم تات کمپنۍ لیکلی، نور به درته هم یاد نه وي. بیا تفسیر ابن عباس هغه دلته وایي وعلم آدم الاسماء، الله آدم علیه السلام ته وښودل نومونه ټول. دلته عبدالله ابن عباس سے وایي حضرت عبدالله ابن عباس وایي چې آدم علیه السلام ته زر ژبې ښودلی شوې وې. نو په زر ژبو کې پښتو ده که نه ده؟ لکه زر ژبو کې پښتو راځي که نه؟ که نه دا بیخي بې مور او بې پلاره دی. نو دا ټولو صحابه آدم علیه السلام ته یادې وې. عبدالاحد مومن چې وفات شو الله دې وبخي، ولې خلکو نیغ نیغ واړو؟ هلکه وایي پښتو ژبه کې د هوا نه اول خبرې کړي دي، هغه یوازې په خبرو اسمان ته ورسېده، دلته خلک د الله په نوم جنګ دي. نو موږ وایو که یو سړی داسې وایي تسبیح راخیستې خدای خدای خدای، په دې باندې ثواب نشته. ولې؟ موږ سره د دې ثبوت نشي چې دا په ذکر کې موږ شمار کړو، مګر د الله د نومونو د تذکرې د ثواب لپاره به هغه وایي چې کوم قرآن او حدیث کې نقل دی. یو دا دی چې ته د الله نوم بیخي منې نه، نو د سره ثبوت د سره شته نه. کوم چې درته ما وویل دا ځان ته یو بحث دی، خو صرف دومره ده چې دې کې ګناه د سره نشته. که چا ویل چې ګناه ده دی د خېټې فتوا ده، خېټیالوجي نه به یې ورکړي. الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. امارت اسلامي د مشرانو د خوا نه هدایت دی چې د نورستان مسلمانان چې کوم هغوی سیلابونو ځپلي د هغې دپاره که د چا وس کېږي، یاره زما خو په خدای که زړه کېږي چې زه یې ووایم، زه کابل نه چې مې وویلم ټول خلک همداسې لاړل، خو څوک د مشرانو هدایت دی پرېښودلی نه شو. که 1 روپۍ مو وسه کېږي همداسې مه ځئ. که دا وخت الله مکه خدای په تا راولي ته به څه کوې؟ 1 روپۍ خو به دې وس کېږي که نه، 10 روپۍ خو به دې وس کېږي که نه. دغه راغونډې کوي د چاندې په صفت باندې، که هر څو ټولې شولې، که 1000 ټولې شولې، که 2000 ټولې شولې، که کمې وي که زیاتې وي، دا راغونډې کوي. وکیل صاحب ته به یې وسپارئ. دی علماء شوراو کې هم آواز کړی دی، خو زه چونکې اوزګار نه یم چې زه بیا ورته ویسم، ته ته یې ورکوي، دی به هلته امانت وسپاري، ستاسو به ثواب وشي او د هغې خلکو به خامخا یوه تشه په هغې باندې ډکه شي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.